قدرمن لیدونکو اوریدونکو تاسو ته د بي بي شيرين په خبرونه کې یو ځل بیا شراغلاست وایو او دا چې د خبرونې اصلي موضوع ته وراسو نصر الله دا چې ډیره مهمه موضوع د نن په امریکا کې البته وایم په ټوله نړۍ کې ډیره مهمه موضوع د اقلیمي بدلون په حق باندې خو زموږ د خبرونې او موضوع تراسو چې هغه د غواړو د ستوني او د پزي سره تړلې ده و دا مهمه د ټولو د پاره دا کاغه مونوپلار دي کاغه ماشومان دي او کاغه څوک دي ډیره مهم موضوع ده ځکه چې د پوزې د غوګونو د مرۍ چې کوم دینو خامخه دغه بيماریانه په هر کور کې وي بیا د باندې ډیره خرچي هم کې ډاکټرانو تکول کې مونږ نن په خبرونه کې ډاکټر راوسته ده او دا ډاکټر محب الله مشوانه سب ده د انټي سپیشلیست زموږ سره موجود ده په دې وخت کې ورته هر کله وستړی مشه په خیر غلي محب الله مشوانه سب خدای مراوله سلامونه زما د طرفه تاسو ته ټول کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وعلیکم سلامونه او ډیره مننه چې په نن خبرونه کې زموږ سره په یو ډیر مهمه موضوع باندې نن ګډون کوي تاسو ډاکټر مشوانی صاحب کراسو نن سبا یو خو اقلیمي بدلون ترڅنګ ډیر زکام ډیر سوي دي د کووډ البته دا موضوع به یو وخت تک شیر ده کراسو وایو د ستوني ستونزې دي د مری خرابېږي د आवाज د غوږ مسلې را مخته کیږي او د زکام د وایو همدارنګه تاسو په دې حق باندې سوایست دي ټولو مرزونو کې مهمه خبره ده چې د غوږ پوز او مری مرزونه ډیر زیات دي کله چې موږ دې ته ګورو چې د کم برډن دی یعنی دا کم اقتصادي بوج دی او ملک په اقتصاد باندې راولي نه پای کې د ټولو نه زیات مرزونه د غوږ پوز او د مری دي او په ټوله دنیا کې دي د غریب ملکونو د هغه خپل مسایل دي او کوم ترقی یافته ملکونو کې دي د هغه خپل مسایل دي زکام تاسو ذکر وکړو دا چې وایرل مرض دی دا ډیر زیات دی د خپل غسیزنل وختونه هم پاره کې هم دا زیاتېږي او دا شانته د غوګونو مرزونه نن سبا دور کې چې د نو دا ورځ په ورځ باندې مرزونه نور هم زیاتېږي ولې تاسو چې کوم دا د بدلونونو خبره وکړه په دې کې هم دا چې مرزونه دي چې داغه اثر براه راست غوږ پوز او مری په مرزونو باندې دي نو داغه د وجه نه د مرزونو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي کاغه د غوږ مرزونه دي د پوز مرزونه دي کاغه انفیکشنز دي کومه د کووډ مسلې او طرف ته هم کې دوی بیا هم د ریسپیریټري وایرس ته شروعات د دې د پوز نه کیږي د پوز خلې نه کیږي دا ټول وایرل انفیکشن چې دا ډیر زیات شي دي او د دې باره کې معلومات او د دې مخنیوي ډیر زیات مهم دي صحیح او ډاکټر صاحب غواړو چې تاسو را سره وسی دغه خپل بحث ته دوام ورکوو خو د چې د سیمې څخه موږ یو راپور هم لرو خاص د زموږ د موضوع په حق باندې زموږ همکار د ډي وی راته چمتو کړی دی غواړو چې تاسو را سره وایي تاسو البته را سره وایي چې په د راپور کې چې زموږ د ډي وی همکار فرید شنواری د پېښور څخه را لېږلې دي او د چې د صحت چارپوهان وایي په ټولنه کې خلک د احتیاطي لقبل زیاتره خلک د مری پوزي او د غوږونو ترنځونو سره مخ دي تفصیل به دغه راپور کې په ګډه سره وګورو او بیرته بیا راسو د ډيري پښتنې دي هغه بس تاسو سره خبرونه ته دوام ورکو ډیر مننه د صحت چارپوهان وايي په ټولنه کې سړو او خزو ترڅنګ ماشومان د غوګونو مری او پوزي رنځونو سره زیات مخامخ کیږي او میندو او پلانانو ته د خپل ماشومان باندې نظر ساتل پکار دي دوی وايي په بدن کې غوګ پوزا او مری یو بل سره لګیدلې دي او که چېرې په دې کې یو برخه هم اغیزمن شي نو بیا یې په ټولو اثر وي اصل کې خو بدن یو پرزم چې بیکار نه کنه خدا کومه انټی چې تا وې کنه مړې واګیا مطلب دا سونګیش دوه کې چې تا کوم تکلیف هم پیښ شنو پورانه هغه په کار د علاج ځکه چې دغه نه بیماری خو ماته راکړې دا تکلیف مالی دلای نو په کار د چې په وخت علاج وشي
د صحت چارو پوهان وایي کده مړی او غوږ پرنځ کوم کسان اخته شي او په وخت علاج یا درملنه ونکړي نو د مرګ خولې ته رسولای شي. دوی وایي زیاتره خلک په کلیوالو سیمو کې په ناپوهه کسانو باندې خپل علاج کوي او ډاکټرانو ته په وخت نه ورځي کوم د لاسه چې تکلیف نور هم زیات شي. موږ په خپل دلته کې په روزمره دغه کې په هر ورځ دویم ورځ داسې مریضان اینو موږ لرازي ماشومانی د یو کال یو نیم کال چې هغه راځي او هغه داسې سشای تیر کړی او هغه د صاف نالې کې هغه په ډیر تکلیف کې دا و چې موږ لراشي دا و سا غستل ډیر ګرانی هغه چې موږ ګورو اکسیجن لیول دا و ډیر زیات کمی نو زدا غنم چې زمونږ ټول خويندې مېندې څومره مور پلار چې دي څومره چې دي نو هغه خاص کر د هغه ماشومانو کم چې د یو دوه کالي چې هغه ډیر خیال وساتي. ډاکټر محمد عارف وایي ځینې خلک د خپل رنځ په وخت علاج ونکړي کوم د لاسه چې هغه څه وخت پس تکلیف سره مخ شي او بیا علاج ډیر ګران شي. څنګه چې ما تاسو ته وې چې دا پوزه مړې یو ځل سره تړلې دي نو دغه وګ بندیدل علامت عمومي د پوزه په شا باندې وخه کېدلی نو هغه وخه کېدل کپه د پوخ عمر انسان نو هغه لدا ډیر یو د تشویش خبره ده پاږي کې نو هغه له فورن د ډاکټر معاینه ضروری پکار ده چې هغه د پوزه کم شاته ولا حصہ ده چې هغه وکتل شي هغه کتل سره فائدہ دا وشي که خدای مکه په هغه ځای کې سوخی چې د هغه په ټایم باندې علاج وشي. ډاکټران وایي د نارینه او ښځو سره کمیندي او پلاران په خپل ماشومان نظر وساتي نو د غوګونو پوزي او مړی زیاتره رنځونو نه خپل ماشومان خوندي ساتلای شي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور. د ډیوی لیدونکو تاسو د ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری ثنې کلیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کلیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا بټن کلیکاږئ. لکه کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. قدرمن لیدونکو اوریدونکو تاسو ته د بي بي شيرين په خبرونه کې بیا شراغلاست وایو دا چې خبرونه موضوع د ENT یعنی د غوږو د پزې او د مری په حق باندې دا او د دې چې کوم ناروغي رامخته کیږي څنګه کولای شو دا ناروغي څخه ځانونه وساتو. هر سوال چې تاسو لري زموږ سره ډاکټر محب مشونی صاحب را سره دي. تاسو د ډاکټر صاحب څخه راسن خپل پښتني سوالونه مطرح کولای شئ. ډاکټر صاحب تاسو بیا شراغلاست وایو. خوشاله ډاکټر صاحب څنګه کولای شو چې دغه رنګ رنزو څخه چې د پزې څخه یا هم د ستوني څخه دی یا هم د غوږو څخه پیدا کیږي د دې ځان وساتو. لکه په دا راپور کې تاسو یو مریض ولیدي چې هغه د ستوني و یا هم د مری په سرطان اخته نو څنګه کولای شو چې د مخکې ودغه ټول عواقب ته چې د ستوني څخه یا هم د غوږ څخه د ناروغیانې را مخته کیږي د دې ځان وساتو. دغه اوله مریض چې کوم چې په د راپور کې خبرې کولې دغه تمنګ ډیسفونیا وایو هورس مسورته وایو صحیح منګه سا نالې چې کومه په دغه کې د आवाज صندوق هم لګیدل دي او کله چې د سرطان نو ټول ناولنې علامت دا وي چې د आवाज بدلون راځي.
د دې بدلون اصول دادي چې کله اوسط یو لسرزي نزيات د چا आवाज تغییر وکي بدلون وکي نو په کار دار چې دغه د आवाज صندوق وکتل شي دغه لپاره بیا یو معاینه کیږي هغه ته فلیکسیبل لارنګوسکوپي یا فلیکسیبل نیزوفارنګل لارنګوسکوپي یا موږ د ټي وي معاینه چې ورته وایي رجډنډوسکوپي سره موږ کوو دا وکتل شي مشکل دا دی چې ټول ډاکټران چې دي اکثر هغه صرف مریض ته وایي چې خپل ډیر تک بس وي مریض ټیک د دوايي ورلور کی او د انټيبایوټیک ورکی دغه سرطان چې کله په اولی مرحله کې سټیج 1 کې نو आवाज تغییر شروع کی او دا واحد سرطان د جدا بالکل په اولی سټیج کې موږ نیولې شو صحیح نو دا आवाज تغییر چې دی زاد د ټول نغټ علامت ده په کار دي دغه ټیسټ او کې خلک صرف په انټيبایوټیک باندې د اکتفاونه کې ماډر مریضان دا سکتلی دي چې هغه انټيبایوټیک خوري بیا راشي کال پس او هغه مرز به ډیر زیات پیشرفته شوی بیا هغه ته څه نه کوي یعنی زه په خپل داسې مریض هم مالی دلې چې هغه په وخت باندې تشخیص شوی عملیاتي شوی دي یا اپریشن شوی دي اکل سکاله بعد هم هغه باقی ژوند هغه صحتمند نو دا چې مرز دی چې د دې په وخت باندې علاج کیږي نو د आवाज د تغییر په اړه کې خدای خبره ده صحیح باقي دغه نوري انفیکشن چې کوم دي یا الرجیان دي اوس الرجی په ماشومانو کې په ټوله دنیا کې مخفضیاتې ده او اوس موږ وایو چې کوم ترقیافته ملکونه دي البته اوسط او 15% د ماشومانو کې الرجی دلته اوله کې ډیره زیاته کوم اوس دلته زیاتېږي ولې چې د دې ګلوبلایزیشن د وجې نه یعنی د دنیا تقریبا اوس یو کله شو خوراکونه یو دي فرضاً یو کس په امریکا کې دی هغه په ځفري دلته په پاکستان کې په وړي کې خار کې هم هغه خوراکونه دي هغه انګریډینټ دي مزاکم چې زمونږ سره کینډ فود راځي کوم دا سټوک فود راځي په دې ټولو سره د ماشومانو الرجی زیاتېږي دا چپسو دا بازاري خوراکونه شو دي سره ماشومانو کې الرجی زیاتېږي زما د لګي تجربه چې ما وکړه لس کاله مخکې چې په ماشومانو کې کم مرزونه بنو هغه پکې اوس ډیر زیات شو حساسیتونه یا الرجیان په کې ډیر زیات شي نو دا د دې د مخنیوي او طریقه دار چې مونږه بیرته هغه خپل کورونو خوراکونو طرف ته لاړ شو صحیح بل د پوزې د غوښې دوی خبره وکړه چې کله هم د پوزې بندش وي هغه کې یا دغه یو کس هغه ته الرجی دا او هغه الرجی دومره زیاته شول چې په پوزې کې غوښه جوړ شي دا مریضان چې دي دا ای ان ټي سپیشلیست لنی دي زمونږ دلته غټه مسله پاکستان افغانستان کې ان تاسو زیات کتون کې اوریدونکو چې دي د علاقو کې مشکل دار چې چا پوزه مری خراب وي هغه اول دي په خپل دوايانه راخلي فارماسي نه بیا چې کویک لزی بیا چې انټيبایوټکس او کمپلیکیټډ کیس کې به موږ راځي هغه دونه اډوانس چې هغه د سترګې بهر راوتی وي یا یو تفالش کړی وي نو خبردار چې د پوزي غوږ مری او خاص کر د غوږ د مرزونو لپاره پکار ده چې دوی په اولنی فرصت کې په اولنی وزټ کې دوی کوشش وکړي چې انټي سپیشلیست ورشي صحیح ډاکټر صاحب یو پښتنه بل دا چې خلک غلې یادې لکه د مری په سیس باندې یا ټانسلز ورته وي یا ټانسر ورته وي د دې دا یې څه دا په باز ماشومانو کې دا څه پیدایشي سیس د په مری کې دا په ټول انسانانو کې دا بیا ولې مسلې جوړي په خاص ماشومانو کې او د دې مسلې چې جوړيږي نو دا په ماشوم کې کمی کمزوري راولي د کې دا چې ټانسل چې کوم دي دا بنیادی تور باندې زموږ د مدافعتي نظام حصہ ده په دې مری کې شاته یو خاص داسې زینې دي پاره کې داسې وړه غوخه پرته وي لمفاټ ټیشو ورته موږ وایو که دوی نه ماده خارجي کی او هغه مادوت دغه کار زموږه قوت مدافعت کی وي نو د دې کار د 3 کالو نواخله 15 کالو پورې یا ځنې سټډیز خو چې د 2 کالو پورې د قوت مدافعت کې رول نو د دې رول نشته دی کله داسې هم وشي چې دغه ته جراثیم ورننوځي او دا د میکروب چې کله چې مری بار خرابېږي نو دغه سره دغه غوخه نور هم غټيږي هغه بیا دومره غټ شي چې هغه کې بار انفیکشن کیږي بار ماشوم ته تبر راځي او دغه سره وزن کمیږي خوراک نشي کولای خوب ته نشي کولای ولې چې د سپیکل ماشوم د شي سای هم باندې نو بیا د دې خپل اصول دي هغه بدل مختصرا وایم یو خدای دې نمبر اف انفیکشن یعنی چې دا سوزل مریضي
او څو د انټي بایوټیک اخلي په کال کې فرضاً یو ماشوم وزن مری خرابېږي او هر ځل د انټي بایوټیک خو په کار د چې د سرجري وشي عملیات وشي که په یو کال کې 15 ځل د دې مری خراب شي او دوه مسلسل کلونه داسې وشي لکه 13 کال سکال بیا هم اپریشن پکار دی یا یو کال کې درې ځل مری خراب شي او مسلسل 3 کلونه لپاره یعنی اوسط په درې ځل په یو کال کې د 3 کال لپاره مری خراب شي پکار دی اپریشن وشي زمونږ طرفونو ته غټ دغه د دې خبرې مشهور دي چې د مو باسه ولې د قوت مدافعت کې رول دی د 3 کالو نه خو د په قوت مدافعت کې رول د نشټ برابر دی خو دې چې کوم نقصانونه دي هغه ډیر زیات دي یو به تاسو وایم چې کله ټانسل غټي نو د پوزیټیو شاته یې کې هم وسره ټانسل کیږي هغه هم دغه سیم ټیشو دی اډینایډ ورته وي د ماشوم د شته خراټي اخلي قرار کوي په خلص اخلي او دغه سره به مخ خرابيږي یعنی غاښونه خراب شي مخ وګت شي پوزه وړ شي د زړه تکلیفونه ورسره پیدا کیږي د دې علاوه د پړو یا لنګ یا د شوشتونو تکلیف ورسره پیدا کیږي نو دا چې په وخت باندې تشخیص شي او علاج وشي نو ماشوم به د دې مرزونو نه بچي او کدا په وخت باندې ونشي دا ټول چې کوم مرزونه متاسو ول دا ماشومان فیس کوي اوس موږ له پروزانه بنیادونو راځي یعنی ځکه تاسو وایي مما په غټ عمر کې دلته ډیر کم د نشټ برابر اډینایډ فیس لیدل دي خو نن سبا ټول ماشومان د اډینایډ فیس سره راځي چې پوز نشاته غوخه جوړ شي او هغه هم دغه د خوراکونو تغییر دي چې خلک فاست فود سایت ته ډیر لاړل خوراکونه غو کوالټي نه دی الرجی په ډیر ده انفیکشن ډیر دی آبادی ډیر ده د کورونو فیملی سایزونه غټ دی یو ماشوم ته انفیکشن شي ټول کور بیمار شي هغه سره بار بیماری دو سره دا اډینایډم غټي کی ټانسلم غټي دی په وخت باندې اپریشن پکار دی صحیح ډاکټر صاحب زموږ د محل د چې د خبرونه په ژوندۍ بڼه روانه ده پر فیسبوک تاسو سلامونه هم راغلي دي او یو پښتنه محمد نور انوري لیکلي دي دی وایي سلامونه نیکی هلي د پغواش کې داسې आवाज چې الوتکې ته ورته وي آیا د دې علاج څنګه کېدای شي یعنی د دې پغواش کې فکر کوم چې یو څه आवाज دی د الوتکې आवाज ورته ویل دي ډیسکرایب کړی دی یا تشریح کړی دی نه د الوتکې سره ورته یا ځینې خلک متوای پرشر کوکر یا د بخار سره ورته आवाज دا کنټینیوس ټینیټس ته موږ وایو ټینایټس یعنی مسلسله دا اکثر د نرس چې کوم دي د غوږ د نن چې کوم عصبي صحیح یا د غوږ د داخلي سي چې کوم نرفي اعصاب هغه کمزوري کیږي دا هغه سره جوړيږي د دې لپاره ضروری ده چې د دې پروټون اډیومټري یا د غوږ اوریدو کومه درجه ده دا غي ټیسټ وکړي او کله دې اوریدل کم وي او نرف کمزور وي نو بیا پکاردار چې دا غي لپاره ګوشکی یا هرنګ ډ استفاده شي دا غنه کار واغسل شي د دې نه مهمه بل خبره هم دا ده چې په یو غوږ کې کله هم یو غوږ کې आवाज پیدا شي شنګار پیدا شي نو دې مریضان له دمنګه ام ار آی هم بیا کوو وجدار چې په دغه هیڅ کې سرطان او تویل نشي یو ټیومر پیدا کیږي هغه کینسر نه دی هغه هم دا आवाज پیدا کولای شي ام ار آی برین او پی ټی دا دوه سکرینینګ ټیسټونه دا باید وشي صحیح او بل پښتنه همسته او ډاکټر صاحب څنګه تاسو خبر وکړه په دې چې کله د غلي پخې شي یا ماشوم علاج د دې عمر کم وي یا باز خلک وي د دې کمزور دي په دې اړه باندې یا وي د دې علاج کیږي د پنساریانو ته لاړ شي یا داسې مختلف خلک چې هغه ټوټکې کوي یا داسې ګڼ تعویذونو باندې آیا د دې علاج واقعي د سيزونو باندې ممکن دی کنه د دې علاج کم دی نو هغه دوايي ده او د دې علاج کم دی اپریشن دی د دغه باره کې خو زه وایم زمونږ په معاشره کې هغه د صحت په باره کې کوم اویرنس ته کوم آگاهی د هغه شانت نشته د خلک ټول د غلطیاں کوي ته ځینې مذهبي د غرض په ډېر اختلاف نه کوم هغه کدوې خپل کوي هغه دی وهمو کې هغه دی مریض منټل سټیسفیکشن او دغه ضروري دي خو ډاکټر علاج دی بالکل نه پریږي بل یو غلطه خبره پدې کې دا چې دی ورزي جی پی لاغه ورته وي چې دا به
15 کال پورې به انتظار کوي پته نشي چې دا د کوم دي نه خبره مشوره کړي 15 کال نشته موږ ګورو زه په خپل مریضان یعنی انټرنیشنل ادارو د څلور کلنی پورې موږ ابزرو کوو 3 کال پورې کده ماشوم مری خراب وي موږ بیا هم انتظار کوو 1 year د تمغه وای یو اضافي کال ګریس یې ورکو کله دې سره دا کانسل واړ نشي دا د انفیکشن د سلسله ونه دريږي نو بیا موږ هغه ته خامخا اپریشن کوو دا غي وجه دار چې یو ماشوم دی او هغه هر ځل مریضي کې انټي بایوټیک اخلي او هغه انټي بایوټیک سره دا صرف خکېږي تاسو د غلط امریکا کې جون کوي تاسو باندې ځوي چې انټي بایوټیک څومره خطرناک شی دی یو ډاکټر یې څونه په مشکله تاسو ته لیکي دلته په کوڅو کې هم دا اویلیبل دي نو ځکه خلکو لاند لا دا مونږ چې ورشي او زر انټي بایوټیک واخلي کله تاسو ګورئ چې د انټي بایوټیک سایډ افیکټ چې بیا ور سره تاسو د ګردو مرزونه دلته وګورئ په کوم عمر کې دومره مرزونه دي دلته چې لایف ایکسپیکټنسي زمونږ شانت نه ده کوم چې په ترقی یافته ملکونو کې دا نو دا ټول د دې سایډ د دې انټي بایوټیک سایډ افیکټ د انټي بایوټیک بالکل د دې حل نه دي څلور کالو نه پس کې چې د ماشوم کوم ملایم مخکې چې ما ذکر وکړ دا وی نو په کار دا چې دا ماشوم د دې اپریشن وشي او دا غلي د بدن نه وصل شي صحیح ډاکټر صاحب یو بل پښتنه هم شمس الحیات شمس و تاسو کړی د اول خو سلامونه او احترامات تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته په دغه موسم کې زیاتره ماشومان او مشران په ویالو سیندونو او نهرونو کې ډېر لامبي نو پښتنه میدا د چې دا لمبل هم غوږ او پوزیته نقصان رسوي او کنه نه د لمبلو څه نقصان نشته دی د لمبلو بالکل څه نقصان نشته دی هغه وخت کې چې کله د ماشوم یا د یو کس چې هغه په دې وبو کې لاندې دا غي د وخت مشکل نه وي د تمنګ یو مرض دی د وخت هغه تمنګ څو مرضی ورواي یعنی د لامبوزنانو وغه هغه خلک چې لاندې دغه په وخت بار بار انفیکشن کیږي به دا غي په کار دا چې هغه د احتیاط وکړي عوام خلکو لپاره ضروری ده چې کله هم دې د سمر پلګ ملاويږي یعنی کوم د لامبوزنان د لپاره د غوږ د لپاره پلګ وي یو نزل کلیپ هم ملاويږي د پوز لپاره یو کلیپ وي چې دا وبلاړ نه شي خاص کر دا کوم د رواني وبچي نو په دې کې کفردن د خو پرشي نه پکې کلورینیټډ نه وي لکه دا چې کوم د هاوزین یا د سویمینګ پول وبچي نو په دې کې د انفیکشن چانس وي نو دا غوښنه د بچو اسانه طریقه دا ده چې هغه سمر پلګ استعمال نه کړي کلیپ استعمال نور لمبلې شي او هغه لمبو کې مشکل نشته دی صحیح او یو بل پښتنه هم عبدالرحمن د باجوړ څخه دا پیغام راستولې دی وایي چې ډاکټر صاحب ته سلامونه او یو پښتنه لرم چې زموږ خلک په زکام کې د یو بل سره په یو جام اوبه نڅکي یو ځای ورسره خوراک نه کوي آیا دا ضروری دی کنه بل خبره دا ده چې په زکام کې زموږ خلک غوړي شملې چکا مالټا او نورو تروشانو نه پرهیز کوي د کی څومره حقیقت ته کنه خلکو د ځان د مسلې جوړې کړې دي راهنمایي مې وکړي مننه زکام وایرل انفیکشن دی څنګه چې کورونا وایرس دی بالکل د زکام وایرس دی دا د انسان نه بل ته لګيږي نو که یو ځای خوراک وکړي د زکام د مریض سره نو ټول چې چا سره خوراک کړي ډیر امکان دی چې هغه ته دا ورسیږي دا هم د ساغستو د وجه نه هم چې کله موږ ساخلو دا واړه ذرات جوړیږي هغه وایرس چې پاږي چې بل انسان هغه سارا کوي هغه ته دا انفیکشن کېدلی شي زکام نو دغه مریض خوراک دی لول دغه ګلاس دی لول دا خبره ده بل د تروشان د غوړو د مالټو د تروشان څخه پرېزونه د پرېزونو په حواله سره خدا دی چې کم خوراکونه چې هغه مریض د نه خرابې د زکام پرنجې د سر درد دانه چې هغه ټول خوراکونه شي کولای هغه کې څنګه نشته دي دلته اکثر ګورم ډاکټران یو سټیم جوړ کړی هغه مریضان ته داسې ولادي چې پیاز باندې خو دا باندې خو تاسو یونیورسل داسې هیڅ هم نشته دي هغه نه موږ پریزو یا په زکام کې دا د هر انسان نه بل انسان پورې فرق کوي نو بکاردار چې کوم خوراکونه په زکام کې تاسو کتلی ز شخصي درته وایم یا تاسو به خلکو له سوب ډیر خوند ورکړي
سوپ دغه کې افغانستان کې کوم خلک هغه آش خوري کنه دا خوراکونه چې هغه سودینګ افیکټ یعنی په مری باندې خلګيږي هغه خوړل پکار دي په دې کې د ټولو نه مهمه خبردار چې کله هم وایرل انفیکشن وي دوه شي باندې ډیر زیات فوکس پکار دی یو مکمل آرام تاسو په دکان کې ورو مکمل آرام او په سهار لخوا فیل کوئ چې کار پکې کوئ د دوه هفتو پورې مو دي شي یو په آرام ضروري دی یو په د اوبو کمښت نه ساتل پکار دی او کوشش دا پکار دی چې خپل فلوید انټیک چې د مایعات او غسل چې دی هغه کم نکي مسلسل چای سکي قهوه سکي او بس کی او یو خاص چې دا کم د مالټو خبره وکړه په مالټې کې وټامین سي دی وټامین سي د ټولو نه خوراک دی د وایرل انفیکشن خلاف نو دا هیڅ په خوړو کې هیڅ نقصان نشته دا باقي د مریض د خپل علایمو مطابق په هغه خلګي چې خوړې شي که خنه لګي نشي خوړلې صحیح ډاکټر صاحب بل شیراز احمد خان یو اوریدونکو کتونکو د هغه یو پوښتنه کړې چې زما یو رور د هغه د غوږ د بفلوید نو هغه نه بیا ډاکټر وته اپریشن کړو ډاکټر دا ویلو چې په غوږ کې د هډوکې دی او دا بیا غټیږي او دماغ ته رسي نو د هغه اپریشن نه بعد اوس بیا هم غوخه شوې د فلوید ترازی هغه غوږ اوریدل هم ختم شوې دي د اپریشن وروسته نو دا څه مسله ده دي چې دا چې کوم غوږ دې موږ خو سره بهر هیڅ ته ګورو د غوږ نه بيخي شاته چې دا کوم اډو کې د تمسټایډو د غوږ څخه دا سکیږي کله وختونو کې چې په دغه اډو کې په خپل باندې انفیکشن وشي او دغه تمګه کولیسټیټوما وایو دا کوم چې دوی غوخه پکې شوی دی او اپریشن دې شوی دی شاید هغه اپریشن سره مکمل مرض نه وي ته دې بیا کولیسټیټوما شوی دی نو دې اپریشن پکا دی چې هغه کوم غوخه پکې جوړ شي دا ته واپس راوځي د اوریدو د حواله سره به دا وایم دا پیشنټ چې په دامنګه د اوریدو لپاره نه کوو دا پیشنټ چې موږ کوو چې یو غیر محفوظ وخت چې دی چې د کم نه د انفیکشن مضغوط اډو کې خو نه خو د اډو کې د انفیکشن چې کوم د میکروب د مضغوط تللی شي نو موږ یو غیر محفوظ وخت چې دی هغه نه موږ مرض وباسو محفوظ دي د اوریدو لپاره بیا دوی هیرنګ یا ګوشتي استفاده کوي دا نه فائدہ اخلي صحیح او محمد نور انوري بیا یو بل پښتنه کړي هم یو بل پیغام رسولي سلامونه د ډاکټر صاحب څخه تاول چې په یو غوښ کې आवाज کېدل دی هغه پښتنه چې مخکې کړي چې په غوښ کې داسې د دې دالوتو کې आवाज راځي دی وای چې تاسو ویل چې په یو غوښ کې आवाज کېدل لومړی د غوښ د आवाज اوریدو ټیسټ وسی ما خدغه ټیسټ کړی دی دوی وای کړی دی دوايي می هم وخوړه خو څه فائدہ یې و نه کړه دا ولې یو خو د دې ټیسټ ریزلټ ماته پته نشته چې ریزلټ څه دی بل موږ چې کله د وخت د شور خبره کوو دا یو ډیر عامه مسله ده په دې بدله کې خبره وکړو یو دا شور یوازې دا نه چې وخت جوړیږي د دې وجوهات چې سنټرل وی پیریفرل وی یعنی دا د مزغو د هر مطلب مزغو کې یو دانه دا ټیومر دی څه بیماری دا یا سایکولوژیکل دی هغه یو نفسیاتي رواني مشکل لري مریض هغه سره هم دا وازونه پیدا کېدي شي بله وبخښه بیا دویم پریفرل کاجز دی پای کې بلډ پريشر دی بلډ پريشر په کار کې کنټرول کله چې وینه کموي دا غي سره هم کې د شنو د وجوهات ډیر زیات دا متأسف د سکرینینګ ټیسټ دا بنیادی ټیسټونه دي نور د دې غټ لیست ډیر زیات زړه مشکل دا غي سره په وخت کې आवाज راځي تایرايډ سیستم دی دا کم جاغور ورته وایي دا غي مقدار چې کم زیات دا غي سره راځي وجوهات ډیر زیات دي دا د موږ ټول بدن کې د دې ټیسټونه یا ټول کو هغه ته دا غي نورستو می تشخیص سره چې دا ماته صرف بنیادی ټیسټ وایو صحیح د څو پورې دا خښوي نه دي چې ځینې شي نه ډیر ځات مهم دي هغه په کار چې په دې هدایت باندې عمل وکړي یو د غوږ نه کوم आवाज راځي په دې باندې ډیر ځات فوکس کوي نه دي ته ډیر زیات توجه نه کوي چې کله هم د دې ډیر توجه چې دا داسې دی لکه ماشوم ته توجه کوي وغیرہ راغټيږي دا شان د आवाज هم د انسان سره راغټيږي د خوب هم نشي کولای صحیح نو په دې ډیر ځات
زیات توجه نه کوي د مطلب دا چې سوشلایزیشن بټي یعنی په اجتماعیت باندې یعنی دا چې بګرځي راګرځي او ځان ډیر زیات مصروف ساتي د اواز ته ډیر توجه نه کوي کم شي نه لکه انرژي ډرینک شو هغه نه بزن ساتي چای کافي دا به کم کی ورزش په خپل کوي او د خوب یو خاص وخت وټاکي چې دای خوب هم د سترګې بیا غاټه یو قسم غړي لیدلی چې هغه ټک ټک आवाज پکې کیږي کنه هغه بزن په بیک گراوند کې ولګي کله سره خوب نو ورځي د شاته په بیک گراوند کې ځان کا تلاوت شي لګولې دې نه علاوه رین فارست په نوم باندې په یوټیوب باندې دا سره 12 غنټو یو کلیپ موجود دی هغه د مریضانو د پاره دی هغه ځان ته بیک گراوند کې ولګي صحیح دا کوم आवाज چې دا به کوم فلاش کې دی خوب به پوره کیږي صحیح ډاکټر صاحب یو خبره بل دا هم د چې دا پښتنه هم دا عام یو ماشوم چې کمی یا یو سړی وي د هغه چې کله خوب کوي یا د هغه خرنيږي یا आवाज چې کم دنو هغه زیات مونږ ته خناره وایو دغه کوي او یو د کېدنه شي په خوب کې واپس راځي سای بنديږي د دې وجوهات څه دي او د دې مخنیوي کېدل شي علاج کېدل شي او دلته به دغه پښتنه وساتو زموږ سره یو تبسم د شمالي وزیرستان څخه څنګه وهالي دی په ټلیفون باندې دی ته بشر اغلاست وایو چې د ډاکټر صاحب څخه پښتنه لري خدای مراوله السلام علیکم بهشته خور تاته او استاد همکار نصر الله ته په پروګرام کې هر کله وایو مننه جی په خیر تاسو خپل پښتنه وکي د ډاکټر صاحب بالکل مننه خوشاله اوسئ ډاکټر محب مشاورین خو مې دا تاسو چې مخکې زمون په ټولنه کې یو خځه اپریشن وکړه دا نوز اپریشن یو مطلب دا پوز اپریشن یو او دا په دمرغه ها دې اکشه کنه نو ډاکټر صاحب نه دا تاسو چې آیا هغه پوزا کې څه داسې نقصان او څه ولې مخکې اپریشن یې کړو خو راښوي وکنه نو بیا بیرته سیکنډ ټایم بیا اپریشن وکړو خو دا به د مرغه وفات شکنه نو ډاکټر صاحب دا راځو وایي چې آیا دا پوزا کې څه بیا نقصان شوی او بیا بیرته چکمه هرڅه بیا شوی وا کمدار راځوي زبردست تشکر وکړه لږ نور موازی وست ډاکټر صاحب سره یو پښتنه ضرور اول سلامونه بلدار ته وایي چې دا د دې چې وفات شوی په دویم اپریشن په دوران کې وفات شوی د اپریشن وروسته څنګه جی د کتاس نصر الله راته وایي ډاکټر صاحب په خبره باندې زه پوه نشم تاسو د خپل پښتنه چې کومه کوله دا تاسو ویل چې اپریشن شوه دی دغه بیا تاسو وای د پوز اپریشن شوه دی او بیا تاسو بیا اپریشن کړی دی نه دوی ویل چې دا مریض چې د غالبا مدد سوال چې دا غیر د څه مشوي د مریضو ډاکټر په واجه سره بیا دته کښو ها مړ شو ټیک شو مرګ شوی دی اپریشن په دوران کې مړ شوی و کړه اپریشن نه وروسته مړ شوی دا د اپریشن سم جی محب دا په اپریشن دوران کې مړ شوی نو ډاکټرانو سیبان زیاته نشه ور کړی واغه برداشت کړی نو د په واجه سره دته مرګ راغلی و خاطی باندې با ز یو دغه دې ته وایم چې کله هم د پوزي الرجی او الرجی کې پرنجېډي او کنټرول نه یو مریض پرهیز ونکي په پوزه کې غوخه کیږي چې څنګه ساینومیزل پالیپوسیس وايي اعتمادایټس کانیک اعتمادایټس هم ورتوایو دې کې دا څه وشي چې موږ سره پوزه مخامخ دې ته پوزه وای نور پوزي سي چې دي ساينس دې په ټول مخ کې ستدي پرنجې کې هم دې سترګو په منځ کې هم دې دغه ته غوخه خوري شي نو ټولو نه چې کله هم موږ اپریشن کوو ما ډېر مریضان داسې کتلې دي چې هغه څلور پنځه ځله اپریشن شوی وي د دې اپریشن بنیادی اصول دا دي چې د اپریشن علاج نه دی دا چې د مرض کوم نقصان کړي دا صرف د هغه منیج کول دي هغه پوز خلاصول نور د مریض ټول عمر پرهیز کوي او دوايانې باخلي څه شو کله چې کوم مریضان اپریشن وکړي د پرهیز نه کوي بیا غوخه جوړ شي دی غوخه کې یو غټه مسله دا متاسو ویل چې د سترګو په منځ کې او د مزغونه بالکل لاندې دا غوخه وي دا کله وخت دا چې په دې کې فنګل انفیکشن وشي هغه ته موږ یې فنګای وایو هغه داسې جراثیم چې هغه د اډو کې خوري هغه مزغو ته نه نوځي نو بیا په دې کې دا چانس وي چې کله موږ د اپریشن په دوران کې د مریض
مضغوطه حواله نه وته شي او دا غي سره دا غي مرګ هم واقع کېدي شي نو په دې کې د ټولو نه مهمه خبره چې په دې باندې استاد وایم هغه تاسو نو ریډینګ کې کله هم د پوزي د فعالیت یا د غوډي د اپریشن کې دې مطلب چې هم دانه د علاج وسو وجه دې لګیدا او پکادار چې خپل حساسیت پرهیز او داغه دوايان جاری وساتي کنه دا بار کیږي دا کمپلیکیشنز پکې راځي صحیح ډاکټر صاحب زموږ سره شیربوستان د شمالي وزیرستان څخه د مهال را سره مالي دي ته هم شرغلاس وي چې دې څه پښتنه لري شیربوستان وروخته مراولم السلام علیکم زه تاسو ته خبرونه ډاکټر صاحب ته ډېر خبرونه یم وعلیکم السلام څه پښتنه لري د ډاکټر صاحب نه دا پښتنه کوم چې تاسو سره لاندې لامبل سره د وګونو ته او ورشي یو چې ورشي وګونو ته د وګونو چې خوري چې خار ته استخ ورش کوي دا خورس نه چې وګروي د دلته ډاکټران نه چې وګونه ما غراوي دې سره پردې پرې کې چې هغه واګه پردا پرې شي یا بیا راوي چې بیا نشي راغلی بهشته فورورد کوم جواب تاسو ډیره مننه تاسو ډاکټر صاحب جواب ته تاسو واوري اوس به ډاکټر صاحب تاسو سوال پښتنې ته جواب درکړئ د چې کوم خبره وکړه موږ له زیات مریضان راځي د کمپلیکیشن ته پوسټ کې داغه د مخنیوي ته پوسټ نه کوي ان ډاکټران چې ورته وایي چې په وخت کې ګوته مو وایي هغه مهمه ده ولې یو کس خپل روغ وخت کې سوري وو دا د ټولو نه اهم سوال دی بله وخت کې د نن کم خیره د خارخ دی عام انسانانو وخت کې ته هم خارخ نه کیږي د نن چې کومه ماده پته دا غته ویک چې ورته وایو دغه ویک چې دی چرمن یا د قدرتي دغلطه ځنې غدود ساتي او هغه خارجي او هغه غوږ کې د غوږ ساتي او د بهر جراثیمونو محفوظ ساتي باندې چې جراثیم راځي هغه پکې نه خږي هغه پکې لکېږي د خلکو د عادت چې دا دلته خلکو یو څه جوړي لمبلو نورو خامخا غوږ پاکي دا کیو ټیپ یا د ځینې ډکی ملاوي چې په سر کې مالي چې په دې غوږ پاکي څو چې دا استعمالي دا غوږ به خامخا خارخ کوي او خارخ کله دومره ډیر زیات شي یا هغه د مخې ته لاړ شي مخې ته دغه اندازه نه کیږي پرده په خپل باندې شروع کی وخت د مریض لپاره صرف په یو صورت کې هم لکه طبي حاصل دا یو صورت نشي چې موږ ورته په دې کې وخت تاسو یې راولې یو صورت کې راغوت پاکول نه دي پکاره او په پرده کې سورې وشي د راغي خپل اپریشن موږ بیا وخت ورکو د درې میاشتو شپږو میاشتو پورې خانشي د بیا اپریشن اپریشن کیږي او د اپریشن سره بیا خچيږي هم صحیح ډاکټر صاحب یو څو نوري پښتني هم را روانې دلته به ولنډه د ما واخلو بیرته به او د خپل پښتنو ته راځو او د خبرونه ته دوام ورکو تاسو مر سره وځي ډیره مننه سره اوسئ د وایس اف امریکا ډیو د تاسو د بي بي شيرين خبرونه ګوري او اوري زموږ سره محب الله بشوانه سره سره ډاکټر صاحب یو خبر د خبرو مخکنی پختنه هم وکړه چې دغه د شپې خرنېدل چې کوم دی یا د خرنېږي یا خانيږي دغه د ماشومانو کې یا په لویو کې د دې وجوهات څه دي او د دې مخنیوي کېدل شي یا د دې څه حل لاوتل شي نسل الله په دې کې د ماشومانو کې د ټولو نه اهم کار وجه چې دا هغه د متاسو ته مخکې چې د ټانسلي وهي چې ډیناډ ورته وایي د پوزي شاتني حصہ کې هغه دا نو دې یو ایکس رې کېږي په ایکس رې کې موږ ته معلومیږي او چې کله په کې ډیناډ ټیشو موږ څه وخت دوايي ورکو او ابزرو کوي که خانشي درې نه چې پس یا موږ د اپریشن لیکو ورته وایي چې خامخا وکړي کدا خنیدل صرف مسله نه ده مسله دا چې کله دا د شپې په خپل باندې ساخلي نو د پوزي باندې چې کله موږ ساخلو هغه وا پاکيږي جراثیمونه په پوزي په ذریعہ باندې هغه خکېږي او بیا دا غي نورو زمونږه په پروتا یا زموږ شوشتونو ته دي
خو بچا په خپل باندې ساخي ناغه سره بار بار دغه نوره هوا چې کوم فلټر نه یا غدي دغه سره انفیکشن زیاتېږي ماشومان کې. یو خبره شو بل چې کله خراره کې ناغه کې تاسو ته خوب نه راپاتې دي ته یې نه کې ته سوځ ویا دا په بدن کې دومره اکسیجن کم چې هغه سره ماشوم دماغ کار کوي او ماده برین چې کوم دي یا ماده غوړ سیګنل ورته ماشوم راپاتې د خوبه دا ماشومان جوړ خوب ته نشي تللی. جوړ خوب کله هم موږ نه شو کولای چې موږ ریم سلیپ وای ریپټ آی مومنت سلیپ اکم چې انسان کړي خوځي او جوړ ودوي دا خوب ته د ماشومان نشي تللی. د دې مسله دا وی چې د ورځې په وخت د دوی له خوب ډیر زیات ورځي اریټیبل وي یعنی نارام وي او سکول پرفارمنس د دوی ډیر زیات خرابېږي د دوی سره د دوی زیرکتیا یا آی کیو چې دا غور سره کمیږي او کله ډیر وخت نور پاتې شي او ته د مشکلات هم پیدا کوي. نو ماشومان ته خو عموما وجه هم دغه ډینایډ دي او په کار دار کې په وخت باندې سرجری وشي. راځو کټانو ته غټانو کې د نور وجوهات دي یعنی دې اپنیا یا خدای چې کله ساده اغستو کوم مرکز دغه په مزغو کې د برین کې د الټ سم مسلې دغه سره هم کې دي چې وزن زیات دغه سره هم کې دي چې د زړه تکلیف دغه سره هم کې دي چې د پوز اډو کې کوي یا په مری کې کانسل یا دغه شانتي پوز شاته غوخه وي ډیر عمر پاتې شي یا د ساده نالي مسلې دي دا ټول مسلې چې دي د دې وجنه د تر خراټه راتللې شي. د دې تشخیص ډیر زیات ضروري دی. تشخیص د ضروري دي چې ماته سویل چې د خپل باندې ساخلي یا اتنی اورته کیږي یعنی بار بار د شپې د خوب نه ذکر پاتېږي چې البته مضغوط اکسیجن کم راشي چې مضغوط اکسیجن کم دي هغه زړه پیغام ورکړي چې اکسیجن کم شوی دی ناغه ته وایي چې تاسو خپل شریانونه یا خپل استعمال کم کړئ. دا ټول اټونومیک نروس سیستم دی قدرتي داسې جوړ شوی دی. دا د زړه رګونه څنګه شي واړه شي چې واړه شي دا غي سره تاسو به ویلي چې دا شوشتونه زموږ کې کلی دي چې پرې دي دا زموږه دندوي نه صفاته مشاکلته وینه جمع کېدل نو شروع شي ناغه سره لنګس هم خراب شي ورسره زړه چې هغه رګونه څنګه شي نو په کم عمر کې د هارت اٹیک چانس دی چې تاسو به کتلی کم غټ خلک شي هغه ته هارت اٹیک کیږي دا یو غټه وجه هم دا سلیپ اپنیا سندروم دی د مرسته د سلیپ اپنیا سندروم وایو. نو د دې په وخت باندې تشخیص او د دې کوم وجوهات دي دا غي علاج چې د ډیر زیات ضروري دی ولې دا لایف سیوینګ دی په دې کې د علاج نیتی په کم عمر کې هغه ته هارت اٹیک او نور مرضونه پیدا کېدي شي. صحیح. ډاکټر صاحب نادر شاه مشوانی دا مهال دغه خبرونه ګوري هغه دي تاسو ته سلامونه راستولې دي او دی هم پښتنه لري چې ماشوم خپل غوږونه مروړي او یا هم غوښته د لاس ورړلو پر مهال ژاړي په سوچي د غوږ درد لري نو دغه وخت کې څه کول پکار دی؟ د دې ماشومان چې اول د وجوهاتو تل پکار دي دا مرزونه مخکینو دا اوس تیرلس کالونو زمونږ په معاشره کې دا مرزونه شروع شو. باټل فیډینګ چې دا کم د چشمه چې ماشومان لکه موږ ورکو او یا په بوتل کې کم شوده ماشوم له ورکول دي دا د ټول نه غټ وجه ده. bale د دې سره دا کېږي چې دا سکلینګ فورس چې کوم دی یعنی چې کله یو ماشوم د مور پيخلي هغه یو قدرتي عمل دی او کله چې دا ربل راکاږي نو د ماشومانو د غوږ زمونږ د غوږ منځنۍ حصہ چې کومه ده د خپل د شاتنی حصے سره وصل شوی دی یو ټوټ په ذریعہ باندې دا په ماشومانو کې راټ هم وړوکه هم د دې په زور باندې شاوده راکاږي دا غوږ طرف ته دي او دا غي سره د غوږ بار بار خرابېږي او غوږ له لاس ورې غوږ باندې ډیر فشار وي یو خدا بندول پکار دي دویم چې کومې مين دي زه خو په څوکي ویډیو زمانه راځي خو په خپل باندې یوټیوب باندې هم شي کتلې ماشوم چې د سملې او هغه له مور کله خوراک خپل پي ورته هغه غلطه طریقه ده پکار دي چې ماشوم چې نه ولې شي یعنی کم از کم د 10 ډیګري وزاویه پکار ده چې ماشوم د اثر او بدن د سره اوچت شي هغه سره بداوي چې ماشوم کله شوده اخلي هغه به چې د دې ندي ته دي کني کدا چې د سملولې هغه د غوږ طرف ته په غوږ باندې فشار راځي د دې وجه دا مشکلات پیدا کیږي. صحیح. بل دا فارمولا ملک د کوم چې دوی د په بوتلو کې ورکي او دا د ډبو شو دي چې کوم دي په دې کې الرجی د ډیر زیاته
دا چې د غواګانو شولې او ماشومانو کم مدافعتي نظام چې دا غیر زر نه قبلې نو اکثر دا ماشومان چې کوم د سریلیک او دا کم فارمولا ملک اخلي داغه سره دغه الرجی په ماشومانو کې پیدا کوي هغه پوزه هم بندي او غوګونه سره هم بندي دي ماشومان د پر راکم چې ماته سویل دغه پریکاشنز کیو چې د دې سره به ان شاء الله خشي یو کار فیس شي کولای کوم چې د کلو خلک دي ماشوم له په وسه رجټونو کې دي او دوه خطرې واچي هغه کې لکه لکه هم چې خیره پکې د ماشوم مگر هغه سره نرمي د ماشوم ډیر نه کوي صحیح او ډاکټر صاحب یو بل پښتنه هم البته دا اخیری پښتني اساسه کو عبدالرحمن هم دا پښتنه اساسه کوي چې ډاکټر صاحب د زکام دورانیه څو ورځې پورې وي او څو ورځې پورې د یو نه بل ته لګېدو امکانات موجود وي ها زکام چې دی عموما منګه دلته وو نه واخله د الله سورې پورې منګه د دورانیه اخلو تاسو د غلطه په امریکا کې ځل کوي تاسو پته لرئ چې کله هم زکام لوي تاسو به آرام او په وګړي ریسک یا دوايي نه کوي نه ټیسټ هیڅ نه کوي کله چې د وورو نه اخوا شي بیا موږ وایو چې سپریډډ بیکټیریال انفیکشن مطلب وایرس چې کله انفیکشن شي نو سره بیکټیریا بیا نور جراثیم حمله کوي دغه لپاره بیا دوايان او ورکول شي موږ نو عموما تاسو په ذهن کې اوساتئ چې وورو یو کس زکام خني شي او داغه نه فرضي علائم زیات شي فرضاً سردردي زیات شي وزن بدبورا دي د بلغم رنګي د سپین په ځای باندې شینتاوري شي ګرځاوري شي د مطلب دا شو چې اوس وایرل اوس زکام نه دی وایرس نه دی اوس بیکټیریا طرفه انفیکشن ته لګي دا هغه د انټي سره بیا خسېږي شي صحیح او لګېدو دورانیه چې دا هغه په علائم باندې ده چې کله څنګه ورځې پورې خو د انفیکټیویټي پیریډ دی نو ځکه په زیاتره ملکونو کې چې ماشومان ته د غوښې زکام وشي هغه پر سکول د طرف نه هم اجازه وي چې ورځ هغه په کور کې چې نور ماشومان ته د سپریډ نه شي نو ورځ د انفیکټیویټي زیات کړي چې د ورځ د هغه نه خو د لاین په خپل حقيقي بیا خو د خورېدو چانس کم وي صحیح ډیر مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو ګډون وکي او ډیر په تفصیل سره مو د سوالو کمپښتنې چې په داخله چې ټول خپل جوابونه هم ترلاسه کړي وي هر لیدونکو اوریدونکو چې دا مال د خبرونه اوري ډیر مننه ډاکټر صاحب وخت راکړئ خوشاله آباد شئ نصر الله اور دشتخو خوشاله آباد خوشاله وسی تاسو ته ورځ غواړو علامه مالسم قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ډاکټر محب الله مشوانی صاحب را سره او چې د ای ان ټي سپیشلیست دی او متخصص دی او ډیر خورا ډیر جوړ معلومات وړاندې کړل څومره یعنی حساس دي د غوږونو پزاوستونی او ډیر معلومات وړاندې کړي چې د ډاکټر فیس ورکولي یا د کور نه تګي غیر خلاص شو چې چا ته وګي خو د ډیر څه معلومات ترلاسه کولای شي ډیر مفید معلومات مونږ ته هم ډیر څه زده کړل بالکل او دلته به یو لنډه د مواخلو او دلته میسج رالو پیغامونه هم را روان دي او یو څو راپورونه لرو هغه به وړاندې کوم مرسته وسی بل ځای مزه زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبه ځانته یو لار خوخم ماته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخم کبل سو کې کوي او کنا صحیح کار صحیح د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته هغه سرازي چې صحیح کړي تاسو هم بدلون راوستئ سي تاسو هم بدلون راوستئ شئ تاسو هم بدلون راوستئ شئ دا ټول په یو وخت کې د بندیز لګولې شوی قدرمنو لیدونکو اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا شراغلاس وایو د بي بي شيرین خبرونه له هم دوام لري او د چې وریجان وزیر لیکل دي نصر الله چې سلامونه می قبول کړی وعلیکم سلام او چې زب دومره وایم چې خپل د ګل پشان ماشومان له هر قسمه بیماری نه وژغوري مننه بالکل همدارنګه پکار دا او کل منیر صاحب ډاکټر صاحب ته سلام را لېږلې دي او وعلیکم سلامونه به مو وایو
او رابسو موږ یو راپور لرو د راپور په شریکو خپل د اوریدونکو سره صحیح بالکل دغه راپور چې کوم دنه د سادیا قاسم شاه چې ډیوا خبريال د پیښور نه غیره لګل د موضوع چې کوم د پاکستان کې ګرمه ده او په دې موضوع باندې خبري هم کې په دې باندې په اسمبلی کې بحثونه هم شوې دي که قومي او صوبایي اسمبلی د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو وړاندې کړی شو شرطونو لومړی او مهمه غوښتنه پښتونخوا سره د فاټا ګډون ختمول دي دا مطلب مطالبه او د پوره کول یا دا فیصله لانه د شوې د غوښتنې د پوسرتنې د رسیدلې د غوښتنې خو په دې کې د غوښتنه چې کوم شوې د دې سره په قبایلی سیمو کې خلک چې کوم دی هغه اندېښمن کړي دي کچرته دا وشون د څه حالات وي په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمینه د ډیوا خبريال سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي د بندیز لګولې شوی ترهګر تنظیم تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د پاکستان حکومت ترمنځ د عمل لپاره مذاکرات کیږي او د ټي ټي پی د پاکستان حکومت نه یو مهمه مطالبه ده چې د قبایلی علاقو انضمام فیصله دي واپس واغستل شي د پاکستان فوج چې د 50 رکنی جرګې د لارې د افغان طالبانو مرستې سره ټي ټي پی سره دغه مذاکرات کوي پارلماني کمیټه ته پرستو کې ویلي دغه مطالبه منلو اډو سوال نه پیدا کیږي او که څه هم کیږي د آئین چوکاټ د لاندې بکیږي خو کداغه امن مذاکرات د لارې د ټي ټي پی نور مطالبه ومنل شي سکیورټي فورسز یا ځواکونه د قبایلی ضلعو نوزي د دې غړي معاف کړي شي او دوی وسله اورځوي او دوی د پاکستان آئین اومني د فاټا په خواني نظام ته واپسی داسې غوښتنه ده چې کدا اومنل شي نو بیا به ملک کې دوه قانون او دوه نظام پیدا شي او د قبایلی علاقو خلک دا غني د سره په قبایلی ضلعو کې یو مایوسی او بې اطمینانی خوره شي او داسې حالات په پیدا شي چې قبایلی علاقې به د اوسېدو پاتې نشي نو دغه چې کومه د ټولو لپاره د مایوسی خبره ده یو انسیکیورټي ده چې فیل کوي دلته خلک او دغه انسیکیورټي خدای مکه یو داسې انسیکیورټي ده چې زوایم چې دغه نه با د قبایلو زیلو خصوصي توګه زوایم آبادی به ډیره کم شي آبادی به دا کم شي چې خلک به ډیره انتګي ډیسپلیس لاړ بشي او کله شي ډیره علاقې ځاسي وي چې خالي به یو پکنیک سپاټ ځنه جوړ شي او هغه په مخصوصو ورځو کې پانه علاوه بل تا خلکو ژوند چې کوم دی انتهایی مشکل بشي او بلکې ناممکن بشي او دوی باغ ځای کړی خو څه قبایلی ځوانان وایي دوی اوس هم د پاکستان په حکومت باور لري دوی یقین لري چې د پاکستان حکومت په دغه آئینی او قانوني برابرۍ دغه عمل په شان بوزي او کدا سې وشو نو د دې به دوی مخالفت کوي فاټا انضمام چې کوم کاری ورسکیږي نو دغه پروسه نو موږ به بیا مخالفت کوو اواز به اوچتاو او دغه به مطالبه کوو چې والي په باقي ملک چې کوم دی ځان ته نظام دی دلته قبایلی ازلا خلکو د لپاره ځان ته نظام تاسو والي غواړي او بیا د خلک د اپیل دلیل وکیل د حق نه والي نه روماوي خو قانون پوهان فرهاد افریدي وايي قبایلی علاقو کې پارلیمان کې آئینی ترمیم د لارې دغه قانوني اصلاحات شوي که دغه آئینی عمل واپس کیږي نو دا به هم د پارلیمان د لارې کیږي د دې بغیر که څه هم کیږي دا به څوک نه قبلوي د پاکستان پاین کې چراغلي د 15م ترمیم او د هغه د لارې د علاقه زم شوی دا نو هغه به تاسو د 15م ترمیم رول به کوي دا غیر لپاره بیا تاسو د پاکستان په پارلیمان کې 2/3 میجارټي پکاري کله دغه لارې نه بغیر صدا سلاره کې دي شي نو هغه خو نه د پاکستان عدالت منی نه د پاکستان آئین منی او نه د پاکستان ولسونه قبلې کبیا دغه شان په روغ جوړو او د یو ګروپ سره یا د طالبانو سره یا د بل چا ایکس وای زد سره دغه شان په میل ملاپ او په ناسې باندې داسې ډیمانډونه پوره کړي شي دا مطالبه نو بیا تاسو ماته وایي چې د فاټا یا د قبایلی سیمو د ولسونو غږ بچرته پاتې کیږي د پاکستان ریاست د ټي ټي پی غونډې جنگیالي ډلې په وسله غورځولو او اوګدي مودې دزبندي سره دا تنظیم تحلیل کولو او دا په سیاسي توګه منځني بهیر یا مینستریم کول غواړي قانون پوهان او مدني ټولنې اوس هم یې سرګندوي دا یقیني کول به ګران وي چې دغه تنظیم به دومره په اسانه تشدد نه لاس واخلي او د ټوپک په زور حکومت کولو اراده پرېږدي د قبایلی ضلعو انضمام ختم کولو خواهش شاته هم دغه وجه ښکاري چې اوس هم ټي ټي پی په ریاست کې دننه یو بیل علاقه او بیل ریاست او بیل نظام د لاندې ژوند کول غواړي کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای ټیوا پیښور
قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا چې د محل څه د تازه نصیب الله ورور د چې تاسو سلامونه لري وعلیکم سلامونه او د چې تاسو لیکل دي چې تاسو هروازو کام یاست او د الرجی د پوزم اوکي د سیوکي د خبرونه تاسو کولای شئ چې برته د سره چې شروع سي ډاکټر صاحب ډیر په تفصیل سره د زکام په حق لباندې معلومات وړاندې کړی دي خدای دې چې تاسو ته خپل جواب هم هغه برته چې تاسو د پروګرام اوري ترلاسه کړئ یو بل راپور هم ستاسو د عثمان خان راستولې دي د ازمجو تاسو همکار غوړغه به هم شریکمه په پرسون خواستم لیکي مخالفه ګوندونو په حکومت نیوکه کړې دي چې په صوبې خصوصا قبایلی ضلعو کې امنیت خراب شوی سیاسي خلک هم په هدف باندې هدف کیږي راځي چې د دې په حق لباندې د عثمان خان په دغه راپور کې چې د پرسون خواست راستولې دي په ګډه سره ګورو بل ځای مزي راپور وګورئ د صوبایي اسمبلی غونډې په مهال د مخالفو ګوندونو غړو ویل په تیر څو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د هدفي وجنو په پیښو کې ډیره توندي راغلې ده د سیاسي او ټولنیزو غړو په ګډون د پولیس او امنیتي ادارو اهلکار په نخښه شوي دي پخوانی پاټانه د پارلیمان غړو ویل وزیرستان کې د روزانه په بنیاد هدفي وجنې روانې دي او په سیمه کې د کلکو امنیتي ګامونو باوجود هدفي وجنو بدامنۍ پیښې رامنځته کېدل د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راولاړوي د میرانشاه او خاص کر په میرلی کې چې میرلی یو پلان تحصیل دی د وزیرستان یو لاک 10000 آبادی لري په دې کې دلته هر ورځ د واقعیت کې دل بیا غیزاینه د اوسه پورې څوک هم نه گرفتار شول نه اندازه ولګي د چا د څوک تی د کم راغلي دي نو بیا د شکونه د خلکو په ذهن کې پیدا کوي چې آیا دلته څه داسې کیسه ده چې د دومره خلکو وژل کیږي او د هغه یو قاتل هم د اوسه پورې گرفتار نشو د جمعیت العلماء اسلام د شمیرو تر مخه د تیر څو میاشتو راسي په قبایلی ضلعو شمالي وزیرستان او باجوړ کې د ګوند ځای مشران په هدفي وجنو کې وژل شوي او باجوړ کې د یاد ډلې د مشرانو د وجلو ذمہواری داعش منلې ده د جمعیت العلماء اسلام مشران وایي دغه وجنو ذمہوار نه دي معلوم کړی شوی او دوی دغه پیښو ذمہوار حکومت ګڼي ځکه چې ریاست په قبایلی سیمه کې ډیر غټ عملیات کړي او اوس داعش راځي که هر څوک ذمہوار ریاست او ریاستي ادارې دي خو صوبایي حکومت دریځ لري چې په خوانی قبایلی سیمې اوس د صوبې برخه جوړه شوې او دوی هر ممکن هڅه کوي چې هلته امنیت په ځای شي باقي حکومت لګیا دي زمونږ کوم ادارې دي سکیورټي ادارې دي هغه مسلسل لګیا دي او اپریشن نوم روان دي زه پځه کوشش تا کوي چې دا کوم خلک چې دي چې هغه خلک چې هغه امن او امان خرابول غواړي دهشتګردي خورول غواړي دغه مخنیوي لپاره ډېر زیات هلې ځلې کوي پارلیمان کې مخالفه ګوندونه وایي صوبه کې یو لوري ته په هدفي وجنو کې ګڼ شمیر پښتانه وژل کیږي نو بل لوري ته د ناسمې امنیتي وضع خلک د ذهني فشار ښکار کړي او معیشت په ټپه ودرولې دي ډېر خطرناک صورتحال دی او د دې وجنو هدفي وجنو په وجه باندې یو طرف ته خو کومنګ وګورو په ډېر لوی تعداد کې پښتانه ووجل خو بل تاوان دا چې د دې عدم تحفظ چې کوم ماحول دی په هغې کې کاروبارونه اقتصاد تجارتونه روزګارونه د ژوند معمولات چې دي هغه په ټپه ولاړ په شمالي وزیرستان کې د یوتا پوزرستان په نوم تنظیم او د پښتون ژغورنې غورځنګ دعوه کوي چې د کال 2013 وروسته په سیمه کې هدفي وجنو لړۍ پیل شوې ده او دعوه کوي چې اوسه پورې نږدې 480 کسان په هدفي وجنو کې په نښه کړي شوي دي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور قدرمنو لیدونکو اوریدونکو د بي بي شيرين خبرونه الله هم بس په ختمېدو باندې ده څنګه بالکل یو کس خو به سلام کړه ول لیکن شابي بي السلام علیکم نو وعلیکم السلام خو نشته راغه په راغله ما نصر الله خان خو مسله دا چې ډاکټر صاحب خبري تاسو اوریدل صحت ډیر مهم دی که تاسو ځان ساتل شي که چاته وای زکام وي پکار نه د چې هغه د بل سړي نه پکار چې هغه ځان جدا کی یا غلوخه چې کم دی غیر استعمال نه کیږي په کور کې زکام خور نشه بیا ماشومان ته لګي ماشومان په خاص هسپتالونو ته ځي په هسپتالونو باندې بوج راځي تاسو پیسې خرج کیږي د دې سره خپل صحت خیال وساتئ
بالکل همدارنګه ده او ډیره مننه وکړو خپل د میلمنو څخه چې په خبرونه کې را سره مال و جانګي خټک صاحب او ډاکټر محب الله مشوانی صاحب د خپل میلمنو سره مننه کوو او تاسو څخه خپل لیدونکو اوریدونکو څخه به مننه کوو چې د خبرونه تر اخره پر را سره مال وست روشنه یاس تاسو پیغامونه پر یوټیوب باندې راغلي لغه څخه مننه او د ټولو پیغامونه مننه چې پر فیسبوک باندې راغلي و د نن خبرونی وخت ته پای تر رسیدي زستاسو قربانا بهشت تلاش او زه نصر الله خان خپل د تخنیکی همکارانو د ډیرل جیمی او محمد عالمگیر د خپل محترم پروډوسر صاحب سره تاسو ته اجازه غواړو تاسو د شورت شي چاري علامه ملسا